پر همدې موضوع بحث هم لرو. درنو لیدونکو، په بحث کې راسره د ښځو د حقونو فعاله روګل افغان په خپرونه کې ده. میرمن افغان سلام، ستړې مشې، ښه راغلاست خپرونې ته. میرمن افغان، کابو 20 میاشتې نږدې 600 ورځې سوې چې د افغانستان نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې شوي دي. دغه نجونې ناهیلې دي. څه فکر کوئ بالاخره نور به څومره په تمه پاتې کیږي؟ زه ستاسې درنه پروګرام او ټول افغان ولس ته نیک هیلې سلامونه وړاندې کوم. اصلي امارت اسلامي خپله هم متیقنه نه دی او داسې خام استدلال کوي چې موږ دایمي نه دی تړلی. دا هیڅ مفهوم نه ورکوي. دا څه معنا چې زموږ دایمي نه دی تړلی. یوه ورځ یو ساعت بې دلیله بې برهانه تحصیلي تعلیمي دروازې د ملت پر مخ تړل دا لوی خیانت دی. اوس مسله دا ده میرمن افغان چې ویل کېږي دغه مسایل بې دلیله نه دي. دلته د حجاب مسله مطرح ده، دلته د نصاب مسله مطرح ده او تر ډیره دا چې په تحلیلونو کې یاده سوې ده د سیاسي ګټې په اساس هم دغه مسله تر ډیره سیاسي ګټه هم ترې پورته کېږي. زه سیاسي ملحوظات ډیر بولم. اړخ نظر ون د حجاب مسلې ته. حجاب په 23 کالو نبوت په دوره کې 3 ځلې په قرآن عظیم شان کې تکرار سوی دی. هغه هم امر سوی دی چې هغه څه چې مو پر سر دی پر غاړه یې راکش کړي. هغه کوم یونیفورمونه نه وه، هغه کوم عینکې و دستکشې نه وې، نه هغه کوم د تور خیمې وې چې پر سر دې واچوه او د اکسیجن متنفس کوه. مهمه دا ده چې دا ټوله هغه سیاسي برداشتونه دي، هغه سیاسي فشارونه دي چې امارت اسلامي خپل د قایمېدو دپاره د نړۍ چې نړۍ وپېژني دلته پر ملت او په خاص ډول د ښځو پر قشر باندې دا محدودیتونه وضع کړي. خو اوس میرمن افغان که دغه اړخ تر ډیره بارزه وي او د دې ترڅنګ سیاسي ګټه ترې پورته سي، اسلامي امارات بغیر له دې چې لا هم له محدودیتونو سره مخ سي، څه سیاسي ګټه یې پورته کړې؟ تاسو وګورئ چې موږ 15 کاله ډیپلوماسي په پوهنتونو کې ویل او بیا ریسرچ او تحقیقات کېدل، نړیواله داخلي پالیسیانې بررسي کېدلې، انالایز کېدلې، تحلیلېدلې، تدریسونه ورکول کېدل او بیا نو یو څوک په راس کې د ډیپلوماتیکې دستګاه کښېنسوي. امارت اسلامي داسې فکر کوي، دا د مدرسو څخه فارغ شوي شخصیتونه داسې فکر کوي چې دغه فشار پر نړۍ باندې موږ خپل هدف ته رسوي. دوی ملت د یاد ایستلی دي، ملت ته شا کړې ده، د ملت خواستو ته شا کړې، د ملت تقاضاو ته شا کړې ده، د ښځو خواستو ته شا کړې ده. دوی ملت ناراضي ساتلی دي. بناءً دوی دغه حوصله مندي نه کوي چې باید څنګه موږ تغییرات او څنګه د ملت اوسایي و سوکالي لپاره کار وکړو. دا جنګ ځپلی د 43 کالو جنګ ځپلی هیواد چوکه و پارچه پل و پلچک پوهنتون زیږنتون خراب سوی، ویران سوی، ملت او په رواني لحاظ، په سیاسي لحاظ، په هر لحاظ ټکول سوی ملت. موږ څنګه اوس وکولی سو چې دوی ته زمینه د کار مساعده کړو، زمینه د تحصیل مساعده کړو؟ موږ څنګه وکولی سو دوی ته چې په خصوص کلي بانډونه، لرې پاته ولایتونه، دې ته موږ څنګه وکولی سو
نصاب تعلیم او تربیه راځم همدغه برخې ته. میرمن افغان، تر ډیره د نجونو د مکاتبو د بندېدو د دروازو د بندېدو تر شا یو علت دا ویل کیږي چې اسلامي امارت په ښارمېشتو سیمو باندې نه بلکې په ټول افغانستان کې هغه سیمې چې په لرې پرتې سیمې هم دي هغلته هم نجونو ته د تعلیمي او د تحصیلي سکتور برابرېدو او د نصاب برابرېدو باندې تم کیږي او د ترڅنګ میکانیزم جوړوي چې ټول افغانستان بالاخره پکې صحیح مو اوسیږي. ځکه دغه مسله وختګیره ده او د دې ترڅنګ میکانیزم وخت اړتیا لري تر څو چې جوړ سي او ټولې نجونې نه یوازې ښارمېشتې بلکې لرې پرتې سیمې نجونې هم وکولی سي تعلیم تحصیل وکړي. دا دون غیر اکادمیک غیر علمی دلیل دی چې هیڅ کم واقعیت په هغه کې نغښتی هم نه دی، نه تنها چې دلیل و استدلال و برهان پشکې کې نغښتی نه دي. په دې خاطر زه په دې دا ادعا کوم هغه څه چې دې په لاس کې دي هغه دې تړلي دي، هغه څه چې دې په لاس کې نه دي هغه ته تلاش کوې. ته خو دغه څه چې دې په لاس کې دي دغه ښارونه دغه هغه ځایو کې چې امکانات وه هغه خو ته خلاص کړه. هغه ته که د حجاب مسله خو حجاب هیڅ بدون حجاب معاصله او متعلمه او مکتب کې موږ په دا اتیا کالو کې نه دي لیدلي او په تاریخ کې د افغانستان نه وه په تعلیمي دستګاه کې. مهمه دا ده چې کلي ما په دا اوس ورځو کې یو 15 صفحې طرحه لاسته راوړله چې هغه دا طرحه شیخ محمد ایوب انصاري صاحب چې مشر د طرحې د تعلیمي نصاب د تعلیم تربیې دی. یعنی باور وکړه دا مې ولوستله ژړا راباندې راته راغلی دی چې دوی تر څلورم صنفه پورې هلکانو نجونو ته مساویانه تعلیمي نصاب جوړ کړی دی. پس له څلورم صنفه څخه دا یو طرحه ده چې ملا صاحب هیبت الله ته یې لیږلې ده او پس له شپږمه څخه د هلکانو د نجونو نصاب تعلیمي جدا کیږي. دارالمعلمو مسلې طرحه کړي دي، دینی مسایل یې طرحه کړي دي چې ډېر نجونو ته باید دینی مسایل تدریس سي، کچه د دینی مسایلو ډېرې وي، نظر و علوم دنیوي ته او دارالمعلمینو والدین. دا ټوله طرحه په 5 صفحو کې لیکلې ده، ملا صاحب هیبت الله ته یې لیږلې ده. هلته لیکلي دي ماته ژړا پر کم جمله راغله ده چې په ډېر ساده او اسانه الفاظو باید دنیوي علوم و ښځو نجونو ته تدریس شي. دا څه معنا لري؟ دا څه معنا لري؟ ریاضي په ساده ژبه نجونو ته تدریس کړه، یعنی دا نجونې ته چې دوی ناقص عقل ښځه بولي، یعنی د هغو عقل دې ته نه رسېږي چې ریاضات دوی ته تدریس یا فزیک د تدریس. نن د لندن په مابینځ کې یو ښځه د افغانستان کاشفه ترا ښځه ناسته ده. زموږ په نازا کې د افغان ښځې په امریکایي نازا د افغان ښځې فزیکدانانې کار کوي. ته څنګه دې ته د افغانستان د ښځو استعداد راولې و صفر تی ضربه راځم افغان صاحب ژبه دنیا تشریح کوي. میرمن افغان دغه مسلې په ځلونو په نړیواله کچه هم دغه غوښتنې رامنځته کړي چې د نجونو ته باید د تعلیم او تحصیل حق ورکړل سي، چې ان د دوحې دغه نږدې تیره غونډه هم ته ډیره تحلیلونه دا ویل کېدل چې باید په دغه مسلې باندې تم کړلی سي او د اسلامي امارت ته ډیره شرایط ومنل سي تر څو چې افغان نجونې تعلیم او تحصیل وکړي. کله چې په نړیواله کچه دې مسلې ته دومره لیوالتیا موجوده ده، بیا هغه اساسي نقطه څه شی ده چې لا هم د دغې مسلې مخنیوی کوي او ټکنۍ کیږي ورځ تر بلې؟ دلته 3 نقطې دي د اساسي مسله. یو خو د مدرسو فارغان، بل د دوی قراتونه او تفکرات دي، بل پر نړۍ باندې فشار راوړل دي چې د دوی په رسمیت لکه مخکې چې مې ارزونه درته وکړله. او درېیمه ټکی دا دی چې دوی دا ښځه هغه قراتونه چې دوی لري دوی د انساني ټولنې څخه بیخي جلا حسابوي. دا ښځه دوی ته
د دوی نانځکه او د دوی بازیچه بللې ده. دا مسایل دي چې په وضاحت سره باید توضیح، تشریح او دا بحثونه پرانستل سي چې دوی د کومو قرائتو خبرې کوي، ولاکه ورته نه پوهېږم د کوم فقه او شریعت خبرې کوي. دلته 12 امامه او 4 امامه فقه او شریعتونه وجود لري. نه پوهېږم چې دا خو د خلکو مخ ته ورته کښېږدي چې موږ د دغه پیروي کوو، دغه څه غواړو. خلک د دروازو وشاته ناستي، نړۍ هم د دروازو وشاته ناستي، د افغانستان پر ښځو ملت خبرې کوي، پر دې تاریخي جغرافیه کې خبرې کوي. او امارت اسلامي خو سره مطبوعاتي دوی هم نه، دا متقي صاحب سفرو ته ولاړ سي، دا بیرته راسي، اصلا مطبوعات ته حاضرېږي نه، بحث نه کوي، دا ملت خطاب نه کوي چې دا ملت موږ ولاړو دغه کار مو کوي، دا شی مو کوي، دا رقم بلکل. راځم دغه مسئلې ته د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر یادونه مو درلوده. د افغانستان د نجونو د تعلیم و تحصیل مسئلې په کور دننه په پالیسۍ او په کور بهر په پالیسۍ باندې څومره اغېز کړی؟ په ځلونو تحلیلونو کې دغه مسله مطرح سوې چې ښاغلی متقي که په بهرنیو کنفرانسونو کې په ځلونو هم نړیوالو ته دغه ډاډ ورکړي تر څو چې په کور دننه دغه مسایل حل نسي کړی، بهرنۍ پالیسي مو نسي کامیابېدی. دغه مسلې څومره سیوری غوړولی په بهرنۍ پالیسي له نړۍ سره پر تعامل او بالاخره رسمیت پیژندنې په پار؟ زه فکر نه کوم چې موږ د بهرنۍ تصویب شوې پالیسي ولرو. داخلي پالیسي هم نه لري امارت اسلامي، بهرنۍ پالیسي هم نه لري. هر چې پیش آمد خوش آمد، هر ورځ هر شی چې مخ ته راغی، هر چا چې هر څه وویله هغه د دوی پالیسي ده. ولې لیکلې پالیسي و مخته ده او ملت نه دی په خبر چې دوی بهرنۍ پالیسي څه ده او داخلي د نننۍ پالیسي څه ده. اوس راځم ستاسې سوال ته، که بیا هم دی کوم پالیسي ولري چې دا یې په شفاهي شکل ویلې ده چې موږ بېطرفه پاتېږو او زموږ خارجي پالیسي اقتصاد محور ده، درست دی. وزیر خارجه تعلیم تربیه د بخش نه دی، نور مقامات وجود لري چې باید تعلیم او تربیه او تحصیلي پالیسیانې جوړې کړي. دا موږ ته معلومه نه ده. دا څوک د کمیسیون غړي دي او دا څوک پالیسي ساز او تعلیمي نصاب جوړونکی دي او دا تعلیمي نصاب په څه شکل، لکه ما چې مخکې درته ویل دا 5 ورقې باور وکړي چې فقط موږ به شاته ځو، مخته به یو قدم هم نه وړو. مهمه دا ده چې امارت اسلامي بدبختانه با وجود مثبت کارونه او مثبت فعالیتونه لري، په دې کې هیڅ شک و شبهه نشته. په تعمیري لحاظ په نورو بخشو کې، اما د ښځو په حصه کې او د تعلیم او تربیې په حصه کې دوی ډېر پس راغلي دي او دوی میرمن افغان کله چې مثبت ټکي هم تر ډیره بارزه دي په هغو منفي ټکو باندې د اسلامي امارت یو ځل بیا واکمنېدو راهیسې بیا د ښځو مسله ولې یو ځل بیا ټکنۍ کیږي؟ که دغه مسله ټکنۍ سي فکر نه کوئ هغه برداشتونه چې د اسلامي امارت یو ځل بیا واکمنېدو نه دمخه موجود وه، که یو ځل بیا اسلامي امارت واکمن کیږي په افغانستان کې ښځې به خپلې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي، نجونې به تعلیم و تحصیل نه شاته پاتې سي او د دې تر څنګ داسې ورته نور مسایل. فکر نه کوئ دغه اندېښنې ورځ تر بله واقعي جامعه اغوندي او بالاخره په واقعیت تبدیلیږي؟ ما ستاسو ته ارزونه ودرلودله چې د دوی قرائت، د دوی تفکر، اندیشه او فکر دغه مسله ده چې ښځه د کور ده. اوس که دغه موضوع نړۍ ورته پرېږدي او ملت یې ورته پرېږدي، دوی به ما او تا د دغه تلویزیون څخه په کور کې کښېنئ، سوره نور به راباندې وایي او وړۍ به راباندې ورېښي. مهمه ده چې د دوی قرائت دغه څه دی، نارینه ته موقع ورکول، 4 نکاحې کول او قوام کېدل، حاکم کېدل پر ښځې باندې، دا د دوی قرائت دی. اوس راځه و دې ته چې
یویشتمې پیړۍ څه غواړي، د افغانستان ښځه څه غواړي. د افغانستان ښځه خپل حق غواړي، خپل حقوق غواړي، د ژوند حق غواړي، د تحصیل حق غواړي، د تعلیم حق غواړي. کله چې د دوی برداشت میرمن افغان، کله چې د اسلامي امارت برداشت د ښځو پر وړاندې همغه پخوانی برداشت د دوحې په هوکړه کې دغه مسایل نه وو مطرح سوي، دا هغه مسایل دي چې د بشر حقونه به په کور دننه خوندي کیږي. ښځه بشر ده، ولې د دوی حقونه لا هم نه دي خوندي؟ بیا نړیوالو سره تعامل د څه په اساس رامنځته شو؟ تاسې بار د دې محترمین چې راځي په مطبوعاتو کې کښېني او په خصوص وزیر صاحب د تحصیلات عالی او وزیر تعلیم تربیه څخه دا بیانات اورېدلي دي. د ښځې ځای کور دی، اما اوس تعلیمي دیني تعلیماتو ته دوی آمادګي نیسي چې دیني تعلیمات ښځې ته ورکړي چې ښه مجاهد تربیه کړي. په دغه لیک کې هم دغه مسله شته چې ښځه باید جهاد وکړي. وختي که یرغل وسو دغه په دغه مکتوب کې شته اولادونه داسې تربیه کړي چې د یرغل په مقابل کې جهاد وکړي. ښځه دوی دغه رقم تربیه کوي. ښځې ته دا انساني د ښځې غوښتنه، د ښځې سیاسي فعالیت په ټولنه کې، د هغې ونډه په اقتصاد کې دوی اصلا د دوی په قرائت کې نه راځي. ډېره زیاته مننه میرمن افغان. ته به باید خپل د حق د حقوقو د اخیستلو دپاره هېڅ وخت خاموشه نه کښېنو او هغه څه چې ملت غواړي او افغانستان ښځې غواړي باید هغه نړۍ مننه کوم میرمن افغان کور ودان چې خپرونه کې ملتیا راسره وکړه.